د منظرکوټ یوټیوب چینل دریمه ادبي او هنري خپرونه سرلیک د رڼا سړی. استاد شفیع الله بابرزي ته د ملګرو داد مینه او درناوی. درنو او قدرمنو څارونکو، د منظرکوټ یوټیوب چینل لخوا تاسو ته د دریمې ادبي او هنري خپرونې هرکلی وایو. دا غږیزه لړۍ مو د دې لپاره پیل کړې ده چې د افغانستان ادبي، هنري او فکري څیرې او شخصیتونه تاسو ته در وپېژنو. دا لړۍ به دوام مومي او هڅه کوو چې تاسې له هغو کسانو سره اشنا کړو چې رښتینی تقدس یې له کلام، فکر او عمله را پیدا دی. په دې خپرونه کې د ادب، عاطفې، وطنپالنې او ژور احساس یو لوی نوم در پیژنو، استاد شفیع الله بابرزی. دا ځل ښاغلي جاوید مسرور د استاد بابرزي پر شخصیت او شعر ښکلې لیکنه کړې ده. موږ دا لیکنه په خپلې اصلي بڼې بې له کمۍ او کاستۍ غږیزه کړې ده او تاسو ته یې وړاندې کوو. د استاد شفیع الله بابرزي پیژندنه. استاد شفیع الله بابرزی د خدای بخلي عبدالوهاب زوی په 1440 هجري لمریز کال د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ د سپین غر په ښایسته لمنه کې دې نړۍ ته سترګې وغړولې. دی د ادب، وطن، درد، احساس او مینې شاعر دی. داسې یو شاعر چې د خپلو شعرونو له لارې یې زرګونه زړونه خوښ او خوشحاله ساتلی دي او په زرګونه سترګې یې د خپلو شعرونو او نظمونو پر خوږو خوږې او د مینې په اوښکو او احساس یخې کړي دي. استاد بابرزی وایي، زه چې کله شعر لیکم نه پوهیږم چې دا به څوک ووایي او څوک به یې خوښ کړي. زه یوازې کلمو پسې ورک یم. د شعر پیغام مې ژورو ته ښکته کوي او د نوو کلمو په لټه کې یم. همدا پیغامونه دي چې هنرمندان یې سندرې کوي، ولسي ترانې ترې جوړوي او بیا یې ولسونه خوښوي. د ادب، موسیقۍ او فکر سړی استاد شفیع الله بابرزی د هغه نسل شاعر دی چې خبرې کمې کوي خو شعرونه یې ولس ته غږیږي. د استاد له شعرونو ګڼو سندرغاړو خوند اخیستی دی او سندرې یې ترې جوړې کړي دي. عبدالله مقری، اغلې نغمه، بریالی صمدي، استاد منګل، ګل زمان، لطیف ننګرهاری او ګڼ نور هنرمندان یې د غزلو، بدلو، چاربیتو او نظمونو له رنګینو خزانو برخمن شوي دي. هغه مشهوره غزله چې بریالي صمدي صاحب زمزمه کړې ده، په مزه مزه کابل ته کډې لاړې، په مزه مزه کابل ته کډې لاړې، پېښوره بیا به ته راپسې ژاړې. ما ته خپل وطن نارې وهي چې راشه، ما ته خپل وطن نارې وهي چې راشه، د زخمي زړګي زخمو ته مې دوا شه. خړ خیبره خندولی خو مې نشي، خړ خیبره خندولی خو مې نشي، زه چې وزم په تورخم ته په ژړا شه، زه چې وزم په تورخم ته په ژړا شه. ښاغلی بابرزی صاحب د وطن د مینې شاعر دی. هره خبره، پیغام او تصویر یې ډیر خوږ او د افغانستان د مینې ښکارا او خوندور ثبوتونه دي. دی د وطن په درنښت پوهیږي، میلمه پالنې او پښتني دود ته ژمن انسان دی. د شملو وطن ته راشه چې شملې درته په سر کړو، د شملو وطن ته راشه چې شملې درته په سر کړو، ته رڼا د ستورو راوړه موږ به وینې د زړه درکړو. د ښارو ښکلا که نه وي د دې غرو ښایست خو شته دی، د ښارو ښکلا که نه وي د دې غرو ښایست خو شته دی، د دې هسک پامیر لمن کې ښاپیرو ښایست خو شته دی. موږ به خپلې ځوانۍ لا وکړو خو د وخت تیارې به لمر کړو،
موږ به خپلې ځوانۍ لو کړو خو د وخت تیارې به لمر کړو ترڼا د ستورو راوړه موږ به وینې د زړه درکړو. دا یوازې د غزل یو بیلګه ده خو دا ډول سلګونه اشعار استاد بابورزي پنځولي دي. د خپلو هیوادوالو په ځانګړي ډول خپلو مینوالو سره یې شریک کړي دي. زده کړې او مسلکي ژوند. استاد بابورزي خپلې لومړنۍ زده کړې په خپله سیمه کې کړي دي. وروسته د هلمند له کرنې لیسې فارغ شو او بیا یې د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي څخه لیسانس سند ترلاسه کړ. نوموړي د کورنیو چارو وزارت د خپرونو له برخې کار پیل کړ او بیا یې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون له هنري پروګرامونو سره فعاله همکاري وکړه. د هغه شعرونه د عبدالله مقري، نغمې، بریالي صمدي، ګل زمان، منګل، نازي اقبال، اشرف ګلزار، سرفراز او ګڼو نورو محلي هنرمندانو په خپلو خوږو غږونو ویلي دي. استاد بابرزی وایي زما شعر ته شهرت او خواږه ارواښات عبدالله مقري بخښلي دي. نوموړي د نورو ملي او محلي سندرغاړو په څېر زما شعرونه ویلي دي او تر ولسونو یې رسولي دي. پاک رب دې له ټولو مړو سره وبخي. د استاد د معلوماتو په اساس چې نږدې 2 لسیزې ملي، شمشاد او خورشید ټلویزیونونو سره قلمي همکاري کړې ده او بېلابېلې دندې ورسره اجرا کړي دي. دغه راز ودان افغانستان او د افغانستان بیا رغونې یار موسسو سره یې هم دندې اجرا کړي دي چې اوس مهال په یار موسسه کې د اړیکو د برخې مسؤلیت لري او ورځنۍ چارې ترسره کوي. استاد د بېلابېلو فرهنګي او ژورنالیستیکو ادارو مشري کړې او نن هم په کابل کې ژوند کوي. په ادبي، هنري او فرهنګي چارو بوخت دی. د وطن درد او پیغامونه. استاد بابرزی د وطن د مینې ژور احساس لري. هغه د جګړو، کډوالیو، بربادیو او د سولې د ارمان غږ دی. د وطن د درد یو غزل یې داسې دی. افغانستان د ورانولو نه دی، افغانستان د ورانولو نه دی، دلته هیڅوک هم د وژلو نه دی. زما دا ښار له غریبانو ډک دی، زما دا ښار له غریبانو ډک دی، دا په بمونو د ویشتلو نه دی. د خدای لپاره ورور ته ورور وایي، د خدای لپاره ورور ته ورور وایي، افغانستان ته شریک کور وایي. کله چې لطیف ننګرهاري دا شعر موسیقۍ سره ګډ زمزمه کړ نو دا پیغام تر ډېرو غوږو پورې ورسید او د استاد د فکر نوي مینوال هم پیدا شول. استاد بابرزي راته وویل چې دا شعرونه یې تازه لیکلي دي او غواړي چې د مینوالو ذوق خړوب کړي. هیر به یې نکړو رقیبانو که یارانو کړي، هیر به یې نکړو رقیبانو که یارانو کړي، ښې خنداګانې یې زموږ په ژړاګانو کړي. ښکلې پامیره د ښایست مزه دې ځکه نشته، ښکلې پامیره د ښایست مزه دې ځکه نشته، د ښاپیرو لونه دلته هم دیوانو کړي. د دې نامتو وطن د نوم او نامتووالي سره، د دې نامتو وطن د نوم او نامتووالي سره، ډېرې جفاوې په نوبت نوبت ناځوانو کړي. د بابرزي او کنډیوال غم خو شریک دی سره، د بابرزي او کنډیوال غم خو شریک دی سره، د زړه صبرونه مو په خپلو دعاګانو کړي. د یوې بلې غزلې
څو بیتونه یې په دې ډول دي: ستا دیدن ته مې بانه په کور کې نشته، ستا دیدن ته مې بانه په کور کې نشته، ژونده نوره مې دمه په کور کې نشته. دروازې ته څوک ولاړ او څوک دې غواړي، دروازې ته څوک ولاړ او څوک دې غواړي، ورته ووایه هغه په کور کې نشته. چې جیب تش وي نه ژوندی او نه خپلواکي، چې جیب تش وي نه ژوندی او نه خپلواکي. زه چې غلی یم غله په کور کې نشته، بابرزیا د شملو په ښار مې شک دی، بابرزیا د شملو په ښار مې شک دی. چې په سر تړم شمله په کور کې نشته، چې په سر تړم شمله په کور کې نشته. چاپ شوي آثار: استاد بافرزي تر اوسه 3 شعري ټولګې چاپ کړي دي: د خیمې سیوري ته بوره ونه، د رنجو غرونه، چې په 2011 میلادي کال کې چاپ شوی دی. نثري ټولګې: د نکریزو پاڼه، هېرې څېرې او تېرې یادونه. ناچاپ اثارې: په کاڼو کې خوبونه، شعري ټولګه، غږ او رڼا سره مزل، شعري ټولګه او کرښه یې 3مه شعري ټولګه ده. استاد شفیع الله بابرزی د رڼا سړی دی، هغه رڼا چې د کلمو له لارې د ټولنې تیاره ګوټونه رڼا کوي، زړونه روښانه کوي، ذهنونه راویښوي او د وطن سره د مینې احساس پیاوړی کوي. منظرکوټ چینل لا ډېره هڅه کوي چې دا ډول درانه شخصیتونه تاسو ته در وپېژني. ستاسو له ملتیا، مینې او پاملرنې څخه دنیا مننه. که تاسو غواړئ چې د هیواد نور مسلکي، هنري، ادبي او علمي شخصیتونه وپېژنئ، نو زموږ له چینل سره پاتې شئ او دا خپرونې مو له خپلو دوستانو سره شریکې کړئ، تر بیا چې د رڼا له یو بل سړي سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر هغه مو په پاک رب سپارو، په مخه مو ښه.